اهم خبره دار کنه چې په دې مخ کې څنګه شیخ صاحب شهادت وشو نو پړومبه او په دویمه ورځ دا خبره مخې ته راغله چې یاره هغې کې یو افغاني دی او د هغه نشاندهي شوې ده. نو هغه ټایم کې ما ملګرو ته وویې چې دا خبره چې کوم ده نو دا هر عالم چې زموږ شهید شوی دی نو دا خبره شوې ده. بیا ورپسې 10 ورځې بعد یا 8 ورځې بعد دا خبره مخې ته راغله چې یاره 9 کسان په هغې کې ګرفتار شوي دي او بیا هغې سره یو د خوارجو یو آډیو یې لګولې وه چې هغې په خپل منځ کې دا خبرې کړي دي. تاسو د مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه، د مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه، د مولانا حامد الحق صاحب رحمت الله علیه د دې ټولو د شهادت هغه ریپورت تاسو راوباسئ. هغه هم دقه شانو چې خلکو دلته احتجاج وغیره شروع کړ دی وی یا د یو کس پکې نشاندهي شوې ده 18 ورځې په هغې باندې دا خلک وغولوله او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 10 ورځې بعد وایي چې یاره دونه پکې ګرفتار شو دا چلو شو هغه چلو شو. بیا هغه خبره سړه شوه بس هغې کې میاشت نیمه 2 میاشتې حتی چې دونه کلونه تیر شو تر اوسه پورې د هغې پته ونه لګېده. دقه شان د شیخ صاحب دا کیس چې دی دا هم په دغه طریقه روان دی. که دوی وایي موږ پکې ونیول نو څه شو چا څوک هم ونیول اوسه پورې ولې ده عام یو کس د هغه قاتل په 2 ورځې کې راشي میډیا ته مخامخ شي بله ورځ د ډکیتۍ په باره کې زمونږ هغه ډي پي او صاحب چې هغه ټول سره ده سی سی ټي وي کیمرې د هغه ریکارډینګ هر څه مونږ د ګړۍ نه وپېژنده مونږ د دې نه وپېژنده مونږ د دې نه دا کسان مونږ راونیول او د دومره غټ سړي او د غټ شیخ هغه قاتلان تر اوسه پورې پته نه لګي. دا خلکو ته مخې ته کول غواړي او ولې دا عالمانو دا وینه دومره ولې ارزانه شوه چې د قاتل په اسلام آباد غونتې کیپیټل شهر کې په هغې کې مولانا سمیع الحق صاحب شهید رحمت الله علیه هغه شهید کیږي چې هلته کې په هر دیوال او په هر ځای کې کیمرا او هر ځای کې لګېدلي هر څه د هغې باوجود هم د هغه د قاتل پته ونه لګېده. د مولانا حسن جان صاحب د قاتل پته ونه لګېده. د مولانا حامد الحق صاحب تاسو د هغې رپورټونه راوباسئ که نه هم په دغه طریقه باندې دا ټول رپورټونه شوي دي. نو علما کرامو له خپل احتیاط پکار دی په تاسو باندې څوک هم نه خفه کېږي. دقه شان وینه چې ده بې ځایه به تویېږي او دا اوس لکه د ماشومې دا مسله چې ده په دې باندې د ټولو مسلمانانو غیرت را پاسېدلی دی. ښه خبره ده ماشومې سره که زیاتې شوي د دې دپاره موازو چتول غواړي خو داسې د دې خپلو علماو دپاره هم موازو چتول پکار دي که نه چې د هغه د قاتلان ولې نه ګرفتاره کېږي. دا خبره ولې زمونږ نه هیره شي او زمونږ نه شاته شي او ختمه شي. نو زه یو درخواست دا کومه د خلکو ته هم کوم او چا چې حضرت شیخ صاحب سره مینه وه هغې ته هم کوم چې په دې څیزونو باندې ګوره دوکه کېږئ ما خپل مزاحمت خپل مظاهرې او احتجاجونه هغه جاري ساتل پکار دي. ځکه د دې په دې خبرو کې که مونږ راغلو نو بیا دا شی ورو ورو په رستو رواني حتی چې بس خلک نه خلکو نه خبره ایره شي او ختمه شي.